د قرغیو ولسوالۍ اړوند د رونټۍ بند په سیمه کې د ګلغونډۍ د هلکانو نجونو د لیسې او دغه راز د میاخیلو په سیمه کې د میاخیلو د هلکانو نجونو د منځني ښوونځي لپاره د 6 صنفي ودانیو د بنسټ ډبرې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 14 میلیونه 490,000 او 380 افغانیو په لګښت چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا د مرستیال حاجي عبدالعزیز د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري د لغمان د پوهنې د رئیس د قرغیو د سرپرست ولسوال په ختیځ کې د سویډن کمیټې د مشر ایوش میر چارواکو لوري کې خودل شوې چې د دواړو ښوونځیو لپاره جوړیدونکي ودانۍ به 6 تدریسي او 2 اداري خونې د څښاک د اوبو ژورې څاګانې د میاخیلو د ښوونځیو لپاره د 210 مترو په اوږدوالي احاطوي دیوال او د غراز نور ضروري ملحقات ولري. لغمان والي عبدالجبار نعیمي په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د دوست هیواد هندوستان او د غراز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له همیشنیو مرستو د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې ولسي غوښتنو او وړاندیزونو ته رسیدګي د پوهنې سکتور پیاوړتیا د پوهنیز بهیر د کیفیت غوروالي او په ټوله کې د زده کوونکو د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کول له کاري لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې په تدریجي توګه بنیادي پراخه کار پیل کړی دی. ښاغلي نعیمي له شتمنو او سوداګرو غوښتل څو د ښوونځیو په ابادۍ کې چې د هیواد د پرمختګ او ترقۍ بنیاد او اساس تشکیلوي دوی هم مرستې وکړي او د غراض د تعلیم په ډګر کې د یو سیال او باثبات افغانستان په جوړېدو کې خپله ایماني وجیبه او افغاني فریضه ادا کړي. په غونډه کې د پوهنې رئیس محمد حضرت مجددي د پوهنې د روان بهیر او د همکارو مؤسسو له مرستو او د غراض په ختیځ کې د سویډن کمیټې مسؤل عبدالحد سمون بیا په راتلونکي کې د خپلو نورو همکاریو په اړه د یادې کمیټې ژمنه تازه کړه.